السلام علیکم. آیا د داسې یو تجارت په اړه مو فکر کړی چې ټوله ګټه ده او هیڅ تاوان نه لري؟ د دنیا راکړه ورکړه به تاسې ټولو تجربه کړي او دا به مو لیدلی وي چې ګټه او تاوان دی، خو دا څه چې زه یې په اړه غږېږم ټوله ګټه ده، هیڅ تاوان نه لري. په پیل کې راځئ لومړی یوه عملي بیلګه وګورو، بیا وروسته نور بحث ته دوام ورکوو. دا $100 دي. زما یو ملګري راکړي دي چې له دې سیمې لرې اوسیږي چې دلته زما په منطقه کې یو اړمند کس ته ورسوم. ښایي هغه به نه غواړي چې دغه کس یې وپېژني چې څوک دی او دا د صدقې ورکول یوه مهمه خبره ده. راځئ لومړی دا وګورو، بیا وروسته په اړه خبرې کوو. له الله تعالی سره تجارت هیڅ تاوان نه لري. زه نه، الله پاک یې درته وایي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. چا چې له الله تعالی سره راکړه ورکړه وکړه، الله تعالی به یې څو چنده ګټه ورکړي او دته ډیر زیات لوی او ښه اجر دی. آیت ته مو پام شو، د الله تعالی په تجارت کې دوه ګټې دي، یو خو څو چنده ګټه چې په دې دنیا او په هغې دنیا یې درکوي، او یو همدارنګې لوی اجر، دا یې بونس دی. نو اوس فکر وکئ، تر دې هاخوا بل ښه تجارت شته چې انسان یې وکړي؟ عمر رضی الله عنه وایي چې له الله تعالی سره تجارت په دې معنی چې د هغه تعالی په لار کې مصرف وکړي، فی سبیل الله یو څه ورکړي. ښه بیلګه یې همدا وه چې له غریبو سره مرسته وکړي او د بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. ښه وخت یې همدا ژمی دی. ډېری خلک به داسې څیزونو ته اړتیا لري چې ما او تا ته ډېر عادي دي، د همدغې په تمه به دوی د الله تعالی بندگان دي چې تاسو دوی خوشحاله کوي. په دې ډاډه اوسئ چې الله تعالی تاسې خوشحاله کوي. د الله تعالی په کائناتو کې په دې نظام کې هیڅ کمی نه راځي چې هغه تاسې سره مرسته وکړي، خو کله چې تاسې مرسته کوئ هغه حتما بدله درکوي. تر الله تعالی بل ښه رښتیا ویونکی څوک کیدی شي؟ هغه تعالی وایي چې مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.